اوس هغې نه بعد مؤلف وی بازار ته د داخلېدو دعا. بازار دا هغه ځای دی چې انسان پکې د ژوند خپل چې کوم ضروریات دي هغه پوره کوي، څه ته ضرورت یې هغه اخلي، څه خرڅوي، تجارت پکې کېږي. نو د دې نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي. که یو سړی دا وایي چې یاره بازارونو د تګ بلکل حرام شي او بلکل منع شي، دا زموږ د خواهشاتو خبره نه ده. دا دی چې شریعت بیا د بازار کې د معاملاتو دپاره بازار آداب د هر څه بیان کړي دي. دا مطلب نه دی چې بازار دی بس څه چې د زړه غواړي هغه کوه، نه. زنانه که بازار ته ځي د هغې خپل آداب دي، نارینه که ځي د هغې خپل آداب دي، هلته بیا چې کوم معاملات دي د هغې خپل آداب دي. الحمدلله شریعت نه وړه مسله پرېښودې نه غټه مسله پرېښوده، هره مسله بیان کړې ده. نو بای کې یو مسله دا بیان کړې ده چې بازار دا هغه ځای دی چې شیطان پکې خپله جنډه نهاله کړې ده او کوشش کوي چې زیات نه زیات وخت یو کس دلته تیر شي. وجه د هغې دا دی د شیطان ولې بازار خوښ دی، او حدیث کې دا راځي چې د الله رب العزت په دې خپلو ځمکو کې د مسجد ځمکه ډېره خوښه ده، او په دې خپلو ځمکو کې چې بدي شي هغه د بازار ځمکه ده. د هغې وجه دا دی چې بازار کې د ګمراهۍ اسباب ډېري په نسبت د نورو ځایونو. په بازار کې په مارکیټ کې د ګمراهۍ اسباب په نسبت د نورو ځایونو ډېري. نو ځکه دا ادب یاد که بیا چې څومره ضرورت یې دومره ورځه. ستا یو شی په کار دی هغې له ورشه اکه محدود ځي ته ورشه او زر خپل کار ختم کوره وځه. په بازارونو کې چکرې وهل، کته تله بره تله، دا ګوره د درون خویوم خلاف کار دی. درانه خلک، درانه بندگان د الله دا بازارونو کې نه میلاویږي. بازار کې به رتاله میلاو شي که څه ضرورت ورته راپېښ شوی، هسې چکرو مکرو له ساه زادول له څوک بازارونو ته نه وځي. ګورې نو اوس یو سړی به وایي چې په دې دلیل پرون ما ته یو کس میسیج وکړ، ډېره ناشنا خبره وکړه، وایي تا بل ورځ درس کې ویلي چې د مجلس په آدابو کې یو دا دی چې خپه په خپه باندې ناستې چې کله ناستې چا سره، په دې څه دلیل دی؟ ګوره دا مسله یاده کوي او زر پیرې نه چې کېدای شي دې نه مې زیاته ویلي چې قرآن او حدیث کې جامع خبرې دي. اگر لنډه خبرې په کې ډېرې مسلې راشي، لکه اوس الله رب العزت او د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته خبره د آدابو کړې ده، که ته مجلس کې، که ته جومات کې، که ته په لارې، که ته بازار کې. بیا حدیث کې راته رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي چې د الله درانه کارونه خوښي او سپک کارونه بدي شي. بیا دا راته شریعت کې ویلی شوي دي چې د عورت به خپل خیال ساتي. بیا دا راته شریعت کې ویلی شوي چې تکبر نه به ځان ساتي. بیا دا راته شریعت کې ویلی شوي دي چې د مخامخ سړي به بېعزتي نه کوي. دا ټولې مسلې چې سړی راجمع کړي دي نه یو مسله راوځي. هغه مسله ده چې مجلس کې ته کښېنې او خپلې به خبره اچولې بوټ دې د سړي مخې ته نیولی دی، دا ته دې سړي بېعزتي نه کوي. کېدای شي هغه سړي ته بېعزتي نه ښکاري، څوک چې دې سره په خپل عادت حکومت ته دې مخامخ کړو که نه، نو زما پرې طبیعت دومره خرابېږي تپوس مه کوه. کېدای شي دا مجلس ته ته هم پرېږدم او ولاړ شم، که نه زما مخ ته دې بوټ داسې نیولی دی، سپلی دې نیولې ده. ځکه چې زه د بل دپاره هم دا نه خوښوم، زه په خپله د بل سره داسې نه کوم، دا زه د هغه بېادبي ګڼم. نو خپل هم بېادبي ګڼم چې یو سړی ما ته بوټ ځکه شان مخې ته خولې ته نیولی. بله مسله عورت ما دا ویلو، ما د عورت ته ښکاره کېدو پکې یره ده. کم سړی چې کښېني او خپه په خپه باندې اچوي، دې کې د عورت ته ښکاره کېدو یره شتي. ولې داسې کار کوي؟ درېیمه دې کې د دې نه تکبر بین هم راځي. موږ دا نه چې هر سړی به تکبر په نیت کوي، خو د تکبر بین ته راځي. بله دا چې دا دی که وګورې نو اکثر چې کوم د الله رب العزت هغه بندگان دي چې هغه د تکبر نه خالي دي او با ادبه دي، هغوی د دې قسمه کارونو نه ځان لرې ساتي. او که څوک پکې واقع شوی به د جهل د لاسه وایي چې سړی په دې دلیل نو ورته څه ته وایي، دلیل څه ښکاري
ځکه الله رب العزت ګوره هره مسله داسې نه ده بیان کړې چې نوم یې ولا اخیستی دی او که داسې الله هره مسله بیان کړې وه رسول صلی هره مسله بیان کړې وه د شریعت ته کتابونه به والله که د انسانانو موچت کړی و چې د ګرځولی یې ټول شریعت کې قوانین راغلي دي لکه اوس سورة الحج کې الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب څوک چې د الله د دین د نښو قدر کوي دا د زړه تقوا ده اوس موږ ته دا وایو د جومات ادب کوه د علماو ادب کوه د کعبې ادب کوه د علم ادب کوه پلانې ته پرې دلیل نو دا د الله دین نښې دي که نه ټولې نو چې د الله د دین نښې دي الله قانون ذکر کړی دی چې څوک د الله د دین د نښو قدر کوي دا د ده تقوا ده ورسېدی به که نه نو بازار کې ګرځېده را ګرځېده پالتو بې وجې سا ازادول دا د درنو خلکو کار نه دی پوه شوې به دې دلیل نو دلیل خو واضح شو چې الله رب العزت وایي رسول وسلم وایي چې الله رب العزت په ځمکو کې کومه ځمکه بدي شي د بازار نو چې د بازار ځمکې بدي شي نو په دې کې هسې ګرځېده دا به څه ښه کاري دا به دروند کاري نه بل دا بازار کې زنانه ګرځي بازار کې ښه خلک وي بد خلک وي سړی فتنو ته ځان وراچي نو بیا زموږ په دې خلکو کې یو بله مسله هغه دا دی چې د یو کس حاجت وي لس ورسره ورماتي لس بعض دا پکې هسې تپوسونه کوي دا شی په څو دا په دې دا په دغې د دې په ځای کې د سړي شریعت څه پابندي نه لګولې چې سا مه ازاده وه د دې په ځای داسې کار وکړه چې چېرته کولاو بل ځای ته ولاړ شه سیل شریعت کې منع نه وي خو ته هیله بیله راځي بازار ته راځي د زنانو منځ ته راځي د فتنو ځي ته د سا ازادول بیا لږ دي او فتنو کې ځان اچول ډېر دي نو حتی اوسه کوشش کوي چې د بازارونو نه ځان لرې ساتي الا او چې سړي ورسره واسطې لکه تاجر دی بل څه دی هغه نو خو وایي چې هر څه ګنجایش دي خو آداب دي یو ادب دا دی چې بازار ته ننوځي نو دعا به وایي او دا حدیث دی کې د علماو سخت اختلاف دی دا صحیح دی که نه دی امام ترمذي راوړی دی خو زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی الحمدلله چې دا حدیث صحیح دی او شیخ الباني رحمه الله هم دې ته حسن ویلی او بعضو نورو علماو دې کې ډېر ناشنا فضیلت بیان شوی دی که واورېدو تاسو به حیران شئ او که چا دا دعا نه ویلي او نه وی یاده ته او اوسه پورې ته ناخبر و نو دی به په رښتیا په تېر شوي ژوند پسې خفه چې ما ولې دا دعا نه ده ویلي د عمر رضی الله عنه روایت ته ان رسول الله صلی الله عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من دخل السوق سوق چې بازار ته ننوتو یا ننوتو فقال او دا دعا وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير دا اذکار مخکې تیر شوي دي موږ یې ښه وضاحتونه کړي چې دې څه مطلب دی اوس الله دله ورکوي څه دې ته غوږ کېده كتب الله له الف حسنه الله رب العزت بدله لس لاکه نیکۍ ورکوي لس لاکه نیکۍ ومحى عنه الف سیئه رب العالمین بدنه لس لاکه ګناهونه ریجي ورفع له الف درجة ورب العالمين بدل لس لاك درجي وشتي وبنى له بيتا في الجنة أو دلب بجنة كي كور جوري سبحان الله دا الله براخ فزيلت أو زمنغ غفلت يو دعاء أو أسانا دامنا ليجي بعضني مسكار دي سي جاگه دي سي لك نيو گنتكي سلطة يديگم پاسانا ودا خواق أذكار دي چه سحر ما خام اذکارو کې دا راځي مانځنه بعد راځي هسې عام اوقاتو کې هم راځي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير بازار ته نوځي دا ذکر ووایه رب العالمین به تعالی دا اجر درکوي د هغې نه بعد مؤلف وایي